دوستانو د انګلش نور وړې جملې زده کوو او د دغو جملو پښتو معنا هم زده کوو. نو اوله جمله ده او د اولې جملې words دي It's impossible. It's impossible. دا نه کېدونکی دی یا دا ناممکنه دی. Take bath. Take bath. ځان پرېمینځه یا غسل وکړه یا ولامبه. Good idea. Good idea. ښه نظر دی. Look around. Look around. ګرچاپیره وګوره یا شاوخوا ته وګوره. Sit upright. Sit upright. نیغ کېنه. It's amazing. It's amazing. دا په زړه پورې دی یا دا جالبه دی. No doubt. No doubt. بې له شکه یا هیڅ شک پکې نشته. Your turn. Your turn. ستاسو وار یا تاسو نوبت. Can't say. Can't say. نشي ویلی. It's fantastic. It's fantastic. دا په زړه پورې دی یا دا ډېر ښه دی. Join me. Join me. له ما سره یو ځای شه یا له ما سره ګډ شه. Very fine. Very fine. ډېر ښه. Take rest. Take rest. آرام وکړه یا استراحت وکړه. Then when. Then when. نو بیا کله. I agree. I agree. زه یې منم. I forgot. I forgot. زما هیر شول یا زما د یاده ووتل. Well done. Well done. ډېر ښه. I apologize. I apologize. زه بخښنه غواړم یا زه معافي غواړم. What's new. What's new. څه نوې خبرې دي یا څه غورې دي.
forgive me forgive me ما وبخه یا ما معاف کړه دغه شل وړې جملې وي که دغه جملې معنا سره مونږ یادې وي نو مونږ سره په سپیکینګ کې ډېر مرسته کوي